مایوسۍ په دور کې د ناامیدۍ په دور کې د امید خبره کول ډېر ګران کار دی. لکه اوس چې څنګه د پاکستان حالت دی که نه، رښتیا خبره دا ده چې د پاکستان حالت خو ښه نه دي که نه، نو چې هغې ته لکه ځوانان ګوري نه د هغې د وجې نه هغې کې یو مایوسي راځي، ناامیدي پکې راځي. دا د نن چې زمونږ کوم سټډي سرکل دی که نه، نو دا هم د دغې باره کې دی چې دا کم حالات دي، وجوهات څه دي د دې شاته چې لکه د نن دا ځوانان چې دي نو دا یې ناامیده کړي دي. نو دې کې موږ چې د ټولو نه ړومبې لکه کوم وجوهات دي، د ټولو نه ړومبې اول زموږ د خپل کور غلطۍ دي. زموږ را مشران چې دي دوی له دا کار په کار دی که نه، چې دوی د خپل ځوانان کم نه دي، نو د دوی دا ضروریاتو نیډزو او د دوی چې کوم پریشانۍ دي وریزو چې دا انډرسټینډ کړي. جنریشن ګیپ دی، لکه د انټرنیټ نه مخکې دنیا د انټرنیټ نه پس دنیا، دې کې لږ فرق دی که ډېر فرق دی؟ ډېر زیات فرق دی که نه. چې دا جنریشن ګیپ زمونږ په مایند کې نو بیا هم لکه دا مونږ پوره دغه کولی شو. تاسو ته پته ده زمونږ په کورونو کې ډېرې زیاتې مسلې د دې د وجې نه یي که نه چې زمونږ دا مشران چې دي دا د خپلو ځوانانو نه کشرانو نه هغه ایکسپیکټ کوي چې یا دوی که د ځوانانو نه دوی هم هغه شان کار نه و کړی. لکه ګورئ دوی یو ایډیلسټک اپروچ په لاره باندې روان دي. د دوی په مایند کې داسې دي چې زما د کور د هلک کم نه دی دا ځوان نه دی بالکل چې زه څنګه وایم دی داسې شي، او نو چې ته څنګه وایي دا دی داسې کیدی شي، هېڅ چرې هم نشي کیدی. هاي ایکسپیکټیشنز کم نه دي، د دې د وجې نه هم چې کوم دی زموږ په دې کورونو کې ډېرې زیاتې مسلې یا په خپل کور کې چې کوم دی دا ډېره زیاته بېجا سختي پر خپلو هلکانو ځوانانو باندې کوله. د دې د وجې نه دا حالات نور خرابېږي. دلته کې د ټولو نه غټه مسله دا ده چې د پلار او د زوی په منځ کې یو لوی په منځ کې یو ګیپ دی، دوري ده. د هغې دوري د وجې نه د ګیپ د وجې نه د خپل د زوی نه دی دی خپل پلار ته خپله مسله نشي ویلی. نو که چېرې دا داسې وه چې څنګه پوه او هوښیار خلک دي هغوی د خپل زامن داسې کوي که نه، لکه په کار دي چې دوی ته بنده که چېرته ځي نو چې خپل زوی خپل روی کشر چې دی ځان سره بوځي، نو دا ښه خبره ده. دویم چې کوم دی نه هغه د کالج نه د یونیورسټۍ نه دا کوم ځای کې چې دوی سبق وایي هلته کې یو اکیډمیک پریشر دی بر هلک باندې. دلته کې خلک په یونیورسټۍ په کالج کې کار هم صرف د ایګزام له کوي، بل سره نه کوي. دا ولې کوي؟ ځکه چې مارکس ریس دی. نو دا اکیډمیک پریشر چې دی دا هر ځای کې دی. ګورئ چې کوم یو هلک په کالج په یونیورسټۍ کې سبق وایي که نه، نو د هغه نه په کور کې هم بیا چې کوم دی نه دا تپوس کوي او دا دغه وایي څنګه دې پورې باندې مارکس ښه راشي او که نه. چا بار لارې ته راوځي نو په بازار کې ورته هم چې کوم دی یو کس بل کس دا خبره کوي وایي دغه دی هلکه وایي فلانکي هغه زوی خو دوره دا پوزیشن واخیسته وایي ستا څنګه چل دی. بیا چې کوم دی نه که هغه سکول ته ځي کالج ته ځي هلته کې هم استادان دا خبرې کوي د فلانکي پوزیشن داسې راغی د فلانکي پوزیشن داسې راغی، د هغه دوره نمبر یې وی د ده دوره نمبر یې وی. نو چې هر ځای کې صرف د نمبرو خبرې کېږي نو دا پر هلکانو باندې یو پریشر راولي. د دوی د مایند ته لکه دا خبره بالکل نه شي چې د نمبر یې به خامخا اوس اخیستل غواړي. دا یو اکیډمیک پریشر دی او اکیډمیک پریشر کې ورسره یو چې کوم دی د استادانو دا رویه هم ده چې دا زمونږ په کالجونو په یا په یونیورسټو کې کوم استادان دي نو دا استادان چې دي نو په دې کې ډېر زیات داسې دي چې د هغوی رویه ټیک نه ده. ګورئ دې باندې لکه ځان پوه کول دي چې یو کور کې په هلکانو سختي، بیا هلته کې چې کوم دی نو په تعلیمي ادارو کې په هلکانو باندې سختي، نو دا دوه ځایه خو ورته دا شو. دریم نمبر چې کوم دی نه د پاکستان هغه اکنامک کنډیشن دی چې د ملک اقتصادي حالات دومره زیات خراب دي چې رس تر ورځه څیزونه ګرانېږي. د هغې ګرانۍ د وجې نه وایي دا چې اوس د تېرو 5 کالو نه په دې ملک کې کومې تجربې وشوې هغه تجربې فوج وکړې که سیاستدانانو وکړې چې هر څوک یې چې ذمهوار دي. خو چې په 15 کاله کې څو موشو که نه د هغې د وجې نه وایي 2 کروړه خلک په پاکستان کې د میډل کلاس نه چې کوم دی نو پور کلاس ته راغی. نو دا چې دومره زیاته ګراني ده، دا غربت چې دی، دا بېروزګاري چې ده، نو د دې د وجې نه هم هغه د دې دا پریشر چې دی پر ځوانانو باندې نه دی. بیا ټوټل چې کوم دی په 4 نمبر کې لکه پولیټیکل انسټیبلیټي ده چې د پاکستان حالات چې دی مجموعي طور سره د پاکستان سیاسي صورتحال نه ټیک دی. دا پارټۍ چې اړمې دي دا اوس یو سلیکشن دی، نه دا پارټونه چې څومره هم خلک ولاړ دی، نه د دوی چې ولاړ دي او د دوی سیاست کوي دا دوی موږ له کوي که ځان له کوي کنټرول ځان له دوی خپل ذاتي مفادو له ذاتي غرضونو له اړم دي او که نه دي اړم. نو اوس وګورئ چې دا هلکان کله دې ته وګوري چې دا خلک چې اړم دی دا چې الیکشنو ته ولاړ دی چې کوم پوه او هوښیار هلکان دي، نو هغوی چې دې ته وګوري چې دا دوی خو ځان له اړم دي، موږ له خو ګورې څوک څه نه کوي چې اوورال د ملک د مجموعي صورتحال چې کوم دی نه ښه نه دی که نه. نو ریډ ټیپزم یو ټکی دی. ریډ ټیپزم چې دا کله بنده لاړ شي که نه او د سرکاري دفتر کې لکه د لیسنس دپاره داخله وکړي د بل سره پاره د بل سره پاره هغه یو فایل چې ستانه والي نو یو ریډ ریبن سره پټه یا دې تاو کی او کیږي دي دا فایل به علي وي مخکې ځي که نه چې دغه افسران نه دي دا چې کوم کار کوي د اکاونټ افیس کې دی کې دی څه وایي فایل ته وایي پایې ولګو فایل ته پایې لګول سي چې رشوت په ورکړي نو بیا به ستا د هغې فایل نه هغه ریډ ریبن لرې کړي بیا به دله کار وکړي. نو اوس چې دغه هلکان چې دوی د دوی دا کار نه کېږي دا د دوی حق دی کار یې نه کېږي نو هلته کې هم هغه جز خفئ. سوشل چیلنجز هم دي په هلکانو ته. سوشل چیلنجز څه دي تاسو ته پته ده
دا اوس چې کوم خلک دي ستاسو په مشرانو کې کامیابه خلک یادوم چې لکه یو ځای ته بل ځای ته تللي دي او کامیاب شوي دي دوی د دې نه هم زیات کامیابېدی شو خو دوی هغه خپل ځای ته نه دي رسېدلي ولې ځکه چې د دوی په ماین کې دا خبره وه چې دا خلک به څه وایي دا یوه خبره د پښتون کلچر یو لویه عیسه جوړه شوې ده نیمه خبره که ته چاته وایي چې هلکه ته دا کار ولې نه کوې تا کې خو ډېر زیات ګډس دي د دې صلاحیت در کې شته یې نه څه وایي مړه وایي بیا به را خلک څه وایي ښه که مولکانو چې سبق ووي او اوس چې سبق یې ووي نه سبق یې چې ووي نو اوس په دغه نوکري ګوري که نه اوس نوکرۍ چېرته دي پاکستان کې که نوکرۍ شته نو هم بیا خامخا لکه لږ وخت اخلي مدد ته میلاویږي که نه دلته کې چې اوس بار راوځي نه د کوره خلک درته څه نه وایي خو چې بار راوځي هر یو سړی به څانه دا تپوس کوي لکه کار درته میلاو شو که نه تا دوره سبق هسې ووایي که ته ورته وایي چې کار راته میلاو شم بیا وایي سرکاري دی که پرایویټ دی نو که ته ورته بیا وایي چې نه سرکاري دی نو بیا وایي کچه راکړه پخه ده که ته ورته وایي چې پخه ده بیا وایي تنخوا څومره ده دی ته معاف کوي نه په یو کې دی نه پرېږدي اوس دا دومره د سوسایټۍ دا خبرې نه دي د خلکو دا پر خلکو باندې یو سوچ پر هلکانو باندې یو سوشل پریشر جوړوي تر دې پورې داسې هلکان دا به تاسو هم لیدلي داسې هلکان دي که نه چې هغوی ته لکه لږ وخت سبق ووایي بیا ورته لږ وخت کار میلاو نه شي بیا کور نه راوځي هغوی ولې ګڼې ځای ته چې ځي هر یو سړی دا تپوس کوي چې کار میلاو شو کار میلاو نه شو اوس وګورئ دا موږ چې تر اوسه پورې کوم ټول بحث وکړو دا زه تاسو ته سمري بیانوم د ټولو نه ډومبې په موږ باندې خپل کور نه پریشر دی زموږ د مشرانو کې اکثره خلک دا دي ګورئ په دې ځان پوهه کوي مزاج وایي زموږ دوه قسمه دی زموږ هر یو سړي یو بار دی یو کور کې دننه دی او زموږ اصلي مزاج کور کې دننه چې کوم دی نه هغه دی او د بدقسمتۍ خبره دا ده چې هغه مزاج زموږ اکثر ښه نه ښه موږ بار څنګه ښیو خلک وایي نه وایي د بار د خلکو لپاره ښه خو کور کې ښه نه نو دا د بار د خلکو لپاره چې ښه دی او کور کې ښه نه دی دی هېڅ ښه نه دی دا ښه انسان نه دی دا بار د ځان کمپوز کړی دی ځان یې جوړ کړی دی خلکو ته یې ځان ښه سړی کړی دی دا ښه سړی نه دی پوه شوئ یا که تاسو دا خیال کړی دي ته که نه چې یو کس خلک وایي دی چې غریب و ډېر ښه و چې مالدار شه دی خراب شو نه نه دی هغه ټایم هم ښه نه و خو هغه ټایم د غریبۍ د وجې نه دی رانیسودی شوی و د سره اختیار نه و یا ورسره پیسې نه وي دې پیسې ډېره ښکاره کړو صرف چې دا قبیلې لره انسان و د ټولو نه لومبې اوس وګورئ په موږ باندې چې کوم پریشر دی او د ځوانانو د سټرس کوم ریزن دی هغه اول له کور نه دی ښه دویم نمبر اوس د دې دا خبرې دا مطلب نه دی چې موږ د ځوانان بالکل کلاو پرېږدو چې دوی څه کوي یا دې کوي نه دا اوس هم نه ده یا دا هم نه ګڼي چې تاسو کور ته لاړ شئ تاسو وایئ چې تاسو چې کوم دی موږ سره خوی ښه نه دی نه نه هغه چې څنګه دي هغه شان دي موږ له هغوی د ډیل کولو طریقه زده کول پکار دي چې موږ به هغوی څنګه ډیل کوو که نه که اوس پلار غوسه دی تره غوسه دی ماما غوسه دی چې هغه غوسه دی نو بس ته لږ سړه وخوره که نه چې ته ورسره هم غوسه شي بیا خو جګړه جوړېږي دویم نمبر د تعلیمي ادارو هغه مسله ده چې اکیډمیک پریشر دی په موږ باندې یو مازغو کې دي ځای کې هر وخت دی جی پی اے مارکسو ایګزیمو دا تاویږي بل چې کور کې د دوی رویه ښه نه ده نه هلته کې د استاد رویه ښه نه ده بیا د هغې نه پس د ملک اوورال چې اکنامک کنډیشن دی هم ښه نه دی جیب کې پیسې نشته چې پیسې کمې دي هغې باندې ضرورتونه نه پوره کېږي هغه هم دلته مازغه هیټ کوي د ملک چې کوم سیاسي حالت دی هم چې موږ مخامخ ورته وګورو نو موږ ته هېڅ د هغې د ښه کېدو څه رڼا نه ښکاري څه امید نه ښکاري هغه هم چې کوم دی نه دې ځای کې بیا چار چاپېره خلک هم ټول نګیټو خبرې کوي پازیټو خبرې به کمې خلک کوي تاسو ګورئ چې تاسو چې اوس که مالکان یئ که تاسو چا سبق ویلی دی که چا څوک اوس وایئ په دې باندې ځان پوهېږئ ستاسو د انکریج کولو تاسو له د حوصله درکولو خلک ګورې دلته نشته ښه تاسو که سبق ووایئ نو هم به تاسو ته دلته کې په لاره کې چې کوم 10 کسان میلاویږي 9 کسان به تاسو ته داسې خبرې کوي چې به تاسو ډسکریج کوي خیر کې سوال دا پیدا کېږي چې دا دومره مسلې دي د انسان د لیوني کېدو لپاره خو صرف دا خبره هم ډېره ده چې د ده نوکري او روزګار ختم شي ګورئ دا دومره چې موږ هر څه ووایو نه اخره کې که یو کس اوس وایي چې د دې حل څه دی لکه دا خو هر څه خراب دي نه حل یې څه دی ګورئ د پاکستان حالت ټیک کېږي او که نه ټیک کېږي نو د دې یو ښکلې اسانه خبره دا ده که نه چې حالات پې څوک ټیک کوي حالات خو بیا هغه خلک ټیک کوي چې چا سره اختیار دی که نه اختیار خو یا پاکستان فوجي اسټبلیشمنټ سره دی یا چې د چا حکومت راشي هغوی سره وي نو دا زما کار دی دا ستا کار دی چې د دې ملک حالت خراب دي دا خو د هغوی کار دی هغوی دې ټیک کړي که نه پالیسي دې سمې جوړې کړي ټیک به شي صحیح ده که نه نو دې کې خوړول لکه په دې باندې زه ځان ولې بلیم کړم چې د ملک حالات خراب دي دا زما قصور نه دی دا خو د هغوی قصور دی ټیک ده که نه که زما د کور حالت خراب دی او زما حالت خراب دی دا زما قصور دی اوس تاسو پوه شوئ زما په لاس کې دا دي چې زه به خپل ځان ټیک کوم اوس هم په دې ملک کې چې کوم دی نه چې کوم خلک دي 15 کاله مخکې چې دا مهنګایي ډېره نه وه او د چا چې کوم دی نه دومره کاروبار و یا یې دومره بارې څوک او د هغوی کور ته 10 لکه روپۍ راتلې او د هغوی د کور خرچه 1 لک روپۍ وه اوس چې ډېره زیاته مهنګایي ده ناپیسي به هم سیوه شوي که نه که ډېرې زیاتې نه سیوه شوي نو 12 او 14 لکه خو به راځي که نه اوس د هغوی د کور خرچه د 1 لک په ځای باندې 3 لکه شوه نو اوس هم که د هغې تر هغوی په مخ کې وایي چې مهنګایي نه وایي کومه مهنګایي
مطلب د خبرې دا دی چې چا سورس اف انکم سیوا دي ملټیپل سورسز اف انکم دي آمدن سیوا دی دته خو کومنګي سیوا شوی هم د خو د هغه آمدن دومره زیات دی چې بیا هم په دې باندې اثر نه پریوزي په چا اثر پریوزي موږ باندې اثر پریوزي چې د چا سورس اف انکم یو دی ګوري چې سورس اف انکم وي د چا یو دی که نه د ده او د غربت په منځ کې صرف یو قدم دی دکه چې دا یو سورس اف انکم ختم شي ځکه چې کوم په دې څیزونو باندې پوهې دي د اکانومي باندې هغوی وایي که نه سورسز اف انکم واړه واړه دي خو ملټیپل سورسز اف انکم پکار دي که یو بندېږي چې بلي نو زمونږ په د دې ټولو خبرو د دې ټولو مسلو حل څه دی موږ څنګه ځان د دې نه وساتو چې موږ د سایکولوژیکل مسله جوړه نه شي او موږ باندې دا حالات اثرانداز نه شي نو دا پاکستان چې کوم دی نه زه هم پاکستان یم زه چې د خپلې حیثې هغه پاکستان ټیک کړم که نه لکه مطلب دا دی د پیسو چې ما تاسو ته ووایي چې زما تنخوا ډېره وي زما پکې ګزاره کېږي بیا چې څوک په لاره کې وایي مهنګایي ده نو زه به وایم چې د دې څه وایي بس زما حالت ټیک شو که ټیک نه شو د هوښیار دا چې کوم وټونو ته ولاړ دي د دې خپل حالت ټیک دي ښه ایلیټ کلاس تاسو پیژنئ چې اشرفیه څه ته وایي دا خلک چې خپلو کې کښېني دی مونږ پورې بیا خنداګانې کوي دا چې کوم وټونو ته اوس ولاړ دي نور چې کوم کارخانه دار دي او کوم خلک دي نو اصل کې دا خبره دا ده که نه چې زه ولې کارخانه دار نه یم دا دی چې وټونو ته ولاړ دی زه ولې وټونو ته نه یم ولاړ دی چې غټ سړی دی په ایلیټ کلاس کې راځي زه ولې ایلیټ کلاس کې نه راځم نو دا موږ له سوچ دا پکار دی ښه د خپلې حیثي پاکستان ټیکول پکار دي دا اوس دی چې موږ کوم کار کوو دا غلط کار دی دا هم ټیک کار دی که نه اویرنس خورول دي که نه چې اویرنس خورول دي اوس زه خو په ټول پاکستان باندې نیم پړو چې ټول پاکستان دی چې کوم دی دا ټول خلک چې کوم دي دا ټول له سړي زامن شي یاره دی دي چرې د سړي زامن کېږي نه زما چې تر کومې پورې کوم په خپل سرکل کې زه کار کولی شم کار زه کوم که د هغې چې کوم دی نه لږ اثر هم پرېوځي بس ټیک ته دا ډېره ده که نه زه خپل کار کوم حضور صلی الله علیه وسلم ته الله پاک څه وي چې هغه ډېر زیات پریشان و چې دا زه خو خلکو له دعوت ورکوم هغې خو مسلمانېږي نه نو خدای پاک ورته نه وي وایي ستا خو کار څه دی خبره رسوله دی دین قبلوي او که نه قبلوي یا خو زما کار دی نو د خپل حیثي دا کار چې کوم دی نه دا کول دي د خپل حیثي هغه ځان برابرول دي دا چې د خپل حیثي موږ ځان برابر کړو نه هم ذاتي غرض نه دی دا زما حیثي هغه پاکستان بس ټیک شو